بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې سلامونه. احساس خو الحمدلله ډېر ښه احساس لرم. همدغه ورځ دپاره مونږ تمرین کوو، خواریم کوله چې ورلډ کپ دپاره راشو. د الله پاک نه ډېر شکرګزاره یو او الحمدلله انشاءالله ډېر ښه به ځلیږي. روان یو د جام جهانی په سفر باندې ووتلو. نن هم سفر د ابوظبي کې به انشاءالله یو څو ورځې تمرینات کوو. نو هغې نه بعد به بیا ځو د خیر اسټرالیا ته جام جهانی ته. انشاءالله امید لرو چې ښه تیاری ورته ونیسو. موږ سره پوره وخت ده. نو انشاءالله چې د هیوادوالو دعاګانې او د موږ د لوبغاړو زحمتونه نو انشاءالله چې نتیجه به ډېره ښه وي او ډېرې ښې لوبې به کوو او د افغانستان نوم به انشاءالله همدغسې په جام جهاني کې ځلانده ساتو. دوبۍ ته اوس دغه سفر دا تقریبا 5-6 ورځې هلته یو له خیره سره تر څو هلته لوبغاړي خپل تمرینات او خپل فټنس باندې ډېر کار کوي. په څنګ کې به هغه تخنیکي اړخونه به هم لوبډله هلته تیاروي او هغې سره په څنګ کې به بیا CPL کې چې کوم لوبغاړي دي هغه به هم انشاءالله بیا راځي او هغسې به بیا سفر به د ورلډ کپ یعنې جام جهاني لپاره به چې هلته موږ سره تقریبا 3 هفتې وخت شته هلته اتیا کال. نن له خیره موږ د جام جهاني په لور باندې وخوځېدو. د ټولو نه همدا خواست دی چې موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. ډېره مننه.